زلفې یې اوږدې د ګمبلې دلن زلفې یې اوږدې د ګمبلې دلن سترګې یې مروتو صحراګانې دي زلفې یې اوږدې د ګمبلې دلن سترګې یې مروتو صحراګانې دي خدای دې لازوال کړي تا صفا حسن خدای دې لازوال کړي تا صفا حسن موږه درته دغه دعاګانې دي ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو د خپل ورور نصیر تراب نه د ډیر اوږده او د ډیر وخت نه بعد قبول کو په دلو سلامونه کتونکو څرنګه تاسو ته معلومه ده چې په وخت په وخت باندې به موږ له تاسو سره د خپل علاقې شاعرانو د لیکوالانو ملګرو ملاقاتونه د ویډیو په ذریعه باندې کول چونکې ما څه ذاتي مصروفیاتو له وجې نه دا ادبي ملاقاتونه او دا مرکې څه وخت لپاره پاتې ولې نو نن یو وری بیا راغلی یو د سرای نورنګ خاورې ته او دلته له موږ سره یو ډیر نوموړی مشر محترم نیکم خان بلکې دا به وایم چې د کونډیانو نیکم خان ناسته شکریه یې ادا کوم چې وخت یې راکړلی خپل قیمتي راجو له مشر سره به د ده د ژوند په هکله باندې دنه پوښتنه کوو کتونکو سره خپل تعارف وکړو له کوم کلي سره تعلق لرو تعلیمي زده کړې مو چوره دی او شاعري ابتدا مو له کوم وخت نه کړې ده ګرانو محترمو زه د نصیر تراب او د نورو ملګرو ډېر مشکور یم چې په دې وخت کې په دې مصروفیات وخت کې د ما پوښتنه وکړه او زه ما د تعلیم د مانا پوښتنه وکړه خو زه بې تعلیمه یم او دیني علم ما سته د شکر الحمدلله او دې وجې باندې او شاعري داسې ده چې دا دومره ډېره تعلیم سره تعلق نه لري علم سره تعلق لري او علم شکر الحمدلله چې ما ته دا معلومات څه شیار ده جایز او ناجایز باندې پوهېږو چې کومه ده شکر الحمدلله تعارف جی او زه کونډیانو نیکم خان یم او په کونډیانو چې پیدا شوی کونډیانو چې ستر شوی وخت چې کومه ده دا ټیپ ریکارډونه نه ولل چې زه شاعر یم دا ټیپونه نه ولل او تقریبا 60 سال عمر مې ده عمر ډېر هغه ده خو تعلیم په وجه باندې ما څه کتاب میتاب نسته ده ځکه چې لوستې شاعري ده بعضې کسان ما ته وایي زموږ یو ګران مشر غني خان وزیر صاحب یو ما ته اوس بله ورځ ویل چې زه کتاب ته هغه غونډ کا چې زه تاسو ته کتاب جوړ کړم زه خرڅه په باندې وکړم دا د تا یوه هغه ده بلکې زه داسې یم چې خپل پوه نه یم دومره ډېره پوهه مې نشته ده خامخا زیاته تر شاعري د تاسو چې ما څومره معلومات دی هغه په یعنی زه به دا وایم یو عوامي شاعري به ورته ووایم په موسیقي باندې به ډېره موږ ته میلاوي ډېرې سندرې مو په چا باندې ریکارډ کړي دي ما ډېره شاعري چې کوم ما شاعري څېړلې ده هغه نصر الله مروت څېړلې ده او اوس امین الله مروت چې کومه ده ما شاعري بار په خپله باندې څېړي او ما نه به غزل ګانې لوبې موبې غواړي او نظم دور خو داسې دی چې زه خپله کله کله نظم وایم او د مروتو چې کومه موسیقي ده جی یو وخت د خدای بخښلی د دمساز مروت الله دې وبخښي یو دور د سندرو د لوبو دور لایه د چاربایتو دور لایه اوس زه وایم دا موجوده دور د مروتو موجوده موسیقي ته تاسو په کوم نظر باندې ګوره آیا د مروتو موسیقي
وده کړې ده او که په جي باندې ولاړه؟ یار جی د مروت موسیقي وده کړې ده او په جي نه ده ولاړه، ځکه چې شکر الحمدلله ښه او امیر رنګ چې کوم دا په مروتو چې ده او بلکې طرزیه چې کوم د دون جوړون دي هله مروتو نه ښکېږي، دا روانه ده. پېښور چې کوم طرزونه وشړل سي هغه د مروتو ولچړل سي او کامیاب دلته چې بیا راځي د پېښور ګلوکارانو ګویاو په خولې باندې چې کله دلته راشي هغه د مروتو شاعري ده او د مروتو موسیقي تقریبا هغه ده. ځکه چې دلته مخکې دلپراز استاد او شرفګن استاد دغه چې کومه ده د موسیقي تقریبا انډیا نه دونه ما خپله شرفګن استاد نه ما خپله رویدلي، ځکه چې موږ به ورسره چې نستلو ناسته پاسته مو ورسره او نصرالله شاګرده اختباداره ته که په دا خبره کوله چې موږ انډیا نه دا هغه راوړې ده د انډیا ته دا فن مو انډیا نه راوړې ده او دلته مو په دغه چې خوره کړې ده مروتو چې او بنو ډیویژن چې تقریبا جنوبي عضلات ته چې موږ هغه راوړې ده پېښور ته خیبر پښتونخوا سرحد ته دا موږ راوړې ده او دا یعنې مطلب تاسو د موجوده د مروتو موسیقي نه مطمئن؟ ډېر مطمئن یو، ډېر زیات ونه مطمئن، ځکه چې هغه چې کوم هغه سادګي ده پکې او کومه منظرکشي ده د په مروتو هغه چې ده. او بل افګار صاحب وایي چې دا خپل وطن دا ګلستان ګلونه ګران دي په ما چې مې ساتلي دي مدام د خپل بدن په وینو زما د ژوند د ناوې لاس په عنا مصر کوئ زه به خپل رنګوم د دښمن په وینو خپل وطن خو سړي باندې ګران یې شپه لګېږي. کتونکو مشر سره مو زړه غواړي چې تر څو وخته پورې مو ډېرې خبرې کړې وي او وخت وفا نه کوي، د چا خبره زیړ مازدیګر ده په داسې په ناخبرۍ چې مور نیولی ده، نو راجو به او د خپل مشر نه به د ده کلام تاسو به ورته غوږ یو، نو خواست به کوو چې له تاسو سره خپل کلام شریک کړي. زه چې څه ووایم دا ګرانو اورېدونکو ته ما خو زړه غواړي چې ډېر څه ورته ووایم، خو زه نظم ورته ووایم که زه چې کوم خوښه یو غزل ووایي بل که نظم ښه بیا به دا ښه زلمو دپاره زه تقریبا هغه وکړه، ځکه چې ارشاد یو غزل ده چې ته مه وایه چې نن مې شنو بنګړو شرنګهار ونه کړ، مه وایه چې نن مې شنو بنګړو شرنګهار ونه کړ، هغه وصال شپه کمه چې تا پکې ډار ونه کړ، مه وایه چې نن مې شنو بنګړو شرنګهار ونه کړ، هغه وصال شپه کمه چې تا پکې ډار ونه کړ، او ډېر دې د جفا غرونه بالا جوړ کړي، ډېر دې د جفا غرونه بالا جوړ کړي، شکر ده چې ما ورنه په ژوند کې انکار ونه کړ. ظاهر صاحب ډېر دې د جفا غرونه بالا جوړ کړي، شکر ده چې ما ورنه په ژوند کې انکار ونه کړ، او نر غوندې شاه حسین ظاهر صاحب نر غوندې ستا زلفو اژدها مې لاس کې ونیوه، نر غوندې ستا زلفو اژدها مې لاس کې ونیوه، او ستا له زنده باد دې وي خو ما ورنه خار ونه کړ، نر غوندې ستا زلفو اژدها مې لاس کې ونیوه، او ستا له زنده باد دې وي خو ما ورنه خار ونه کړ، او ما درته بسمل کول چې سا مې وخته، ما درته بسمل کول چې سا مې وخته، او تا خو کبرجنې په ژوندون راته جار ونه کړ، ما درته بسمل کول چې سا مې وخته، تا خو کبرجنې په ژوندون راته جار ونه کړ. او شعر د جي چې پیغلې د افغان د په خپل حسن شرمنده نه کړې، پیغلې د افغان د په خپل حسن شرمنده نه کړې، چیرې د اختر په ورځې داسې سینګار ونه کړ، پیغلې د افغان د په خپل حسن شرمنده نه کړې، چیرې د اختر په ورځې داسې سینګار ونه کړ، او غلی شوم کونډیانو نیکم خان ژبه مې ګونګه شه،
غلی شوم کونډیانو نیکم خان ژبه مې ګونګه شوه زړه مې خلق وختله بس خو ژبې مې کار ونه کړ غلی شوم کونډیانو نیکم خان ژبه مې ګونګه شوه غلی شوم کونډیانو نیکم خان ژبه مې ګونګه شوه زړه مې خلق وختله بس خو ژبې مې کار ونه کړ توراب صاحب قبل د شعر وستاسو نظم به پیش کیږي زه په لاسونو کې فنکار ته شیش محل ورکوم زه په لاسونو کې فنکار ته شیش محل ورکوم زه نور څه نه ورکوم چاته چې غزل ورکوم او د ننګ نه ډک زړګی لرم ظاهر صاحب د ننګ نه ډک زړګی لرم سینه څه غرونه غرونه د ننګ نه ډک زړګی لرم سینه څه غرونه غرونه ملګرو دا شکست ملګري ته اول ورکوم د ننګ نه ډک زړګی لرم سینه څه غرونه غرونه ملګرو دا شکست ملګري ته اول ورکوم او په پښتونخوا د اغیار نور الزام نه لګوي په پښتونخوا د اغیار نور الزام نه لګوي هر یو جواب په هر میدان بدل بدل ورکوم او زار شم د خپل خاورې زار شم د خپل سیندو زار شم د خپل خاورې زار شم د خپل سیندو چاته په ګوتو کې د شین زرغون بخمل ورکوم او ټوکړې ټوکړې د شمع سلزل د پدارو زانګو ټوکړې ټوکړې د شمع سلزل د پدارو زانګم نه پښتنو ورکوم نه چاته کابل ورکوم او اول ځان ته رانږدې که بیا یې ولرزوم اول ځان ته رانږدې کړم بیا یې ولرزوم دښمن ته ګوډې کې زار داسې په اټکل ورکوم او دی د کونډیانو نیکم خان باندې کوي ظلمونه زه ورته پیټ کوم په خوله چېرته بسمل ورکوم جی مننه جی کتونکو دا د موږ مشر محترم کونډیانو نیکم خان صاحب چې له تاسو سره خپل کلام شریک کړلی هیله لرم چې خوند به مو ورنه اخیستی په دې وخت د موږ پروګرام وخت سر ته رسي د تاسو کوربه نصیر تراب له تاسو غواړم اجازت د خدای په امان